السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ دوه درې ویډیوګانې کړې وې چې یقینا د کومو ملګرو ته د واتساپ یو کوډ راځي یا وغیره د بول نیوز د طرف نه چې کوم میسیج راځي، یقینا په فیسبوک باندې مې تاسو هغه ویډیو کتلې کومه چې موږ شیر کړې وه، په هغې کې کاپي رایټ ویډیو یقینا چې کوم ډیلی پاکستان ټیم او یاسر شام هغه کسان چې کوم ګرفتار شوي، دا پټو چې تاسو کوم وینئ دا هغه کسان دي کوم چې ګرفتار شوي دي. تو مختلف قسم آوازونه کوي. یقینا تاسو ته به پته وي چې یاره د بول نیوز والا پکې جدا وي، پنجاب بینک والا پکې جدا وي. او یقینا چې پرون زما سره یو ملګري رابطه وکړه چې یاره زما نه د پنجاب بینک په بانه باندې د جیس کیش چې کوم یو جیس کیش والا یو پنجاب والا چې زما نه 20,000 روپۍ والی د نن 3 ورځې وړاندې، دا پرونی خبره زه تاسو ته کومه چې یاره وایي زما نه 20,000 روپۍ والی او 3 ورځې کېږي، اوس یې موبایل نمبر هم بند دی. نو دا هم هغه کسان دي. تاسو به دغه ویډیو کتلې هم وي، ځکه چې دا پټو چې تاسو ته بیا کوم ښکاري دا تاسو وینئ د ډیلی پاکستان کوم هاست چې کوم دی یاسر شامي د دوی سره ولاړ دی، د لاهور یا پنجاب په لاهور چې کوم دی د هغې تاڼه ده که څه. نو یقینا د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره داسې ګڼکپانو نه، د داسې دروغجنانو نه، د داسې دوکهبازانو نه چې کوم دی ځان ساتئ، ځکه چې دوی تا ته میسیج یا اواز وایس چې کومي دا په خپل اواز کې وکړي او د هغې نه پس پې انسان دوکه شي چې یاره دا یو کمپنۍ والا یا دغه والا دی. یو پکې بل دا وي چې یاره کوم پنجاب والا چې وي، پنجاب بینک والا چې کوم وي، نو په هغې کې خو ستا دپاره داسې وي یاره چې زه د پنجاب بینک نه یم او ستا اکاونټ چې کوم دی دا ویریفیکیشن والا کوو، نو ته موږ ته خپل اکاونټ نمبر ووایه. کله چې دوی ته د خپل اکاونټ نمبر ووایه، نو د اکاونټ نمبر سره سره چې ستا په اکاونټ کې څومره پیسې وي، چې څومره پکې ډېر وي، دومره هغو ته خوشحالېږي او هغه روپۍ ستا نه پسې چل باندې اړوي. دا د دوی یو تجربه ده، په دې کې د دوی اکسپیرینس شوی، ځکه چې د وخت نه راسي دا دوی په دې غلا باندې اخته وي. بل دوی چې د کوم نمبر نه تا ته میسیج کوي، یقینا تاسو به کتلي چې هغه نمبر دا شی څنګه چې ما تاسو ته وویل د واتساپ دوی یو ملګري ته میسیج ولیږي چې یاره تا ته دا کوم کوډ درغلی، دا موږ ته ووایه چې یاره په دې باندې موږ تا ته راشن درکوو یا وغیره. نو تاسو ته ما څنګه چې مخکې ویلي چې یاره داسې کوډ چې کله تاسو ته هم چېرته راشي یا هر قسمه کوډ چې او تاسو دغه کوډ نه نه خبر چې یاره مطلب دا کوډ خو نه ما سینډ کړلی، نه زما ملګري ما ته را سینډ کړو، نه ما ته چا مخکې اطلاع راکړله، خو دا کوډ راغی او له پاسه بیا یو ټلیفون راغی. نو دغه کوډ چاته مه وایئ. خپل د اکاونټ نمبر چې تاسو یو کس پیژنئ نه، نو هغه ناشنا کس ته خپل د اکاونټ نمبر مه وایئ. څنګه چې هغه مشران خبره کوي چې یاره د ناشنا کس د لاس نه مسخ خورئ نه یا داسې که نه مختلف قسمه. نو دا هغه دوکهباز او پروپیګنډې والا راوتي دي چې دغه اوازونه کوي. کله وایي زه د پنجاب بینک نه یم، څوک وایي بول نیوز والا یم، څوک وایي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ستا 25,000 روپۍ راختې دي. دا خبره مو مخکې ډېره چلېده چې یاره ستا 50,000 روپۍ په دې نمبر راختې دي او ته په دې بل نمبر رابطه وکړه. ته چې کله بل نمبر باندې رابطه وکړې چې یاره ما ته اوس یو میسیج راغلی چې ستا 50,000 روپۍ راختې دي، دا ټول د خپل یو ټیم وي. نو هغه تا ته وایي بالکل ستا دا روپۍ راختې دي او ته یو دوکان ته لاړ شي او 13,000 یا یو مطلب دا دی چې 30-25,000 راختې دي، نو یو 4,000 روپۍ ته موږ ته په ایزي پیسه باندې راولېږه، تا ته به 20,000 روپۍ درشي، بلکې 29,000 به درشي. نو کتونکو دا د دوی یو قسم دوکه ده چې یاره دا دوی په دوکه باندې دا چل کوي چې یاره ته کله مطلب دا د 50,000 راختې دي، چا ته وایي ستا 10 لکه روپۍ او 1 کروړه راختې ده. نو د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره دا څوک لیونیان دي چې یاره په دې نن سباني وخت کې تا له څوک 10 لکه روپۍ 1 کروړه درکوي. هغو چې ته لیوني سپي خوړلي چې یاره تا له 10 لکه روپۍ 1 کروړه درکوي، وچ په وچه باندې نه دي په دغه اخیستی دی، نه دي مطلب دا دی داسې کارنامه کړله چې یاره ته د انعام لایق یې. خبره کومه خو په دغه دوکه باندې دا خلک په دغه لالچ کې ور واچوي چې یاره 10 لکه روپۍ او 1 کروړه ده. نو ته موږ ته د خپل مطلب دا د نمبر ووایه او دوکاندار ته به حل نه لاړ شي د ایزي پیسې دوکان ته او یو نمبر ورته ووایي په دې نمبر 4,000 روپۍ راولېږه چې یاره ستا دا مسله حل کړو، تا ته ډایرکټ در ولېږو او د دوکاندار د مخې به هم غږ نه کوي. خو بس پټ دا عمل وکړه، مطلب دا دی 4,000 روپۍ موږ ته راولېږه. نو ته چې کله 4,000 روپۍ ولېږې ډایرکټ دوی به تا پسې دغه نمبر او دا بند کړي. نو د ویډیو مقصد دا و چې یاره دا هغه ګڼکپان دي کوم چې دا ګرفتار شوي دي، د داسې ګڼکپانو نه ځان ساتئ او ناشنا کس ته د واتساپ کوډ یا ناشنا کس ته د خپل اکاونټ نمبر دا مه وایئ. که داسې پیک کالونه د څومره هم راځي الټه ورته کنځل کوئ چې کله په اردو زبان کې درته لیږي بس کنځل ورته کوئ. ډېره مننه. کومو ملګرو چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، باچا بشیله او بیل آیکن ضرور پرېس